وزیر رحمان شاهد صاحب مشر سکرتر همیشه پښتو ادبي ټولنه اماندره هغوی ته خواست کوم چې راشي او تاسو خپل شعرونه شریک کړي. وزیر رحمان شاهد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خزو د عہدیدارانو ملګرو ته مبارکي ورکوم. په ملک هم انتخابات روان دي او په دې تنظیمونو کې هم انتخابات روان دي. خو د دې تنظیمونو د انتخاباتو انتخابي نښې نشته، ځکه خو ګوهر صاحب په هغې نظم لیکلی دی او په دې باندې موږ ټولو نظمونه لیکلي دي، ځکه چې د دې تنظیمونو انتخابي نښه خلوص دی، خدمت دی د خپلې مورنۍ ژبې. او فیض صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې زه څو کاله د دې ټولنې صدر پاتې شوی یم، اوس مې په ډېره خوشحالۍ سره د خدمت موقع هغې ته ورکړه. زه هم یو څو شعرونه ستاسو درانه خدمت کې وړاندې کوم، خو د مرزا شاعري چې ده مرزا نو که اردو والا وی نو اردو والا وی چې پلانا نے مشاعره لوټ لیا، نو زه ویم چې زمونږ د نننۍ مشاعره مرزا لوټ کړه. ډېر ښه شعرونه یې وویل. دا مشاعره د اواز ملکنډ ده، نو زه د ملکنډ عنوان لاندې یو څو شعرونه ویم چې ښکلې ګل ګل د رنګ او نور بهار بهار ملکنډ، ښکلې ګل ګل د رنګ او نور بهار بهار ملکنډ، د لوی خالق د تخلیقاتو یو شاهکار ملکنډ، ښکلې ګل ګل د رنګ او نور بهار بهار ملکنډ، د لوی خالق د تخلیقاتو یو شاهکار ملکنډ، خوږې چینې رڼې ولې واورین واورین سیندونه، خوږې چینې رڼې ولې واورین واورین سیندونه، د لوړو لوړو دنګو شنو غرونو په لار ملکنډ، او لکه سپرلې لکه لالې لکه جانان د کلي، لکه سپرلې لکه لالې لکه جانان د کلي، لکه لوړ دنګ د چینې څنګ کې ګور چینار ملکنډ، لکه سپرلې لکه لالې لکه جانان د کلي، لکه لوړ دنګ د چینې څنګ کې ګور چینار ملکنډ، او دا چې نظر پرې هم خوږیږي هم په زړه خوږیږي، دا چې نظر پرې هم خوږیږي هم په زړه خوږیږي، رنګ رنګ خوشبو خوشبو ګل ګل لکه دلدار ملکنډ، او څوک شهسوار د زمانې پې ورختلی نه دی. خوشحال خان خټک کا شعر دی که نه چې ګوډه څوک باندې خیجې ملکنډ دی. څوک شهسوار د زمانې پې ورختلی نه دی، چې ودرولې په هر لاره شهسوار ملکنډ، او دا د تاریخ د پاڼو غږ دی چې اورو مونږه، دا د تاریخ د پاڼو غږ دی چې اورو مونږه، فت او پښتو ننګ او غیرت باندې سینګار ملکنډ. ډېره مننه.